د وزیرستان جنگلات کټینګ ډیر په زور او شور سره روان دی. بل طرف ته محکمه خاموشه ناسته ده. په دې حواله سره مقامي خلک څه داسې وایي. دا د ژوند سره یوه ضروري حصه ده چې د کومې علاقې جنګلات سرسبز و شداب وي ورته د وارې په وافر مقدار باندې واري نه کیږي او د اغز یا آب و هوا کښلې وي چونکې میز په یوه داسې عجیبه سیمه کې پروته وي چې میز د حکومت نه دومره زیات لرې شوي د سهولیت نه دومره زیات لرې شوي چې د میز د خپلې پخولې تودولې دپاره چونکې میز لرګی استعمالوي بجلي نشته ګیس نشته د میز په ګاونډ کې ګیسونه پنجاب ته ورسېدل خو میز ته یې کسایه نه دي روکړي نو که شیونه میز ته روغلي وای نو د خلکو په روزګار شوي وای دوی ته په کور کې د لرګۍ د سولې په ځای باندې ګیس او بجلي میلاو شوي وای د میز چې کوم د جنګلات مشر دی یا اوسه پوره په شکي کې دغه د یوې روپۍ چار نه دو کړي دا غرونه ته وینې نیم دغه ویلوړ دي خو دا خلک چې وایي بنیادي د بېروزګارۍ نه وایي او نوره دنیا لګیا دو ونې لګوي میز لګیایي ونې کټ کوي د دنیا نه میز دومره مخالف راوني خو چې کوم ځایونه کې ونې لګېږي د هغې سهولیت چې ته وکړې ورته ګیس موجود دی بجلي موجوده ده دا د یبې نه بجلۍ ورته جوړې کړي دي چې لوړې کټ کېږي نه نو په دغه بنیاد باندې د دغه غربت د دغې وجې نه حالانکې دا خلک په دا باندې پوهېږي چې جنګلات ډېر غټ فایدهمند دي د وره دپاره د آب و هوا دپاره خو غټه مسله دا ده چې دلته څنګه سهولت نشته حکومت نه دي روکړي جنگلات تقریبا د دوه کوله چې کوم دا یو خو دلته حالات چې کوم دي په دا وجه دی د دا بوناکو خو جنگلات مکمل دلته نیل دی نیل په دا وجه دی چې د میږ غرینه ته وکسې دلته کله عام کټینګ راون دی او کله عام ژغارۍ چې کومې دي جوړیږي په دا کې خلکو خستی دی دا خپل خلک یې وخستی دی د ریپۍ غبن پکې راون دی بل دلته غف غیر فعال دي دا چې کوم د جنگلات دفتر دی غیر فعال دی خالی پروګرامي نه دا شی پکې راون دی د وګا وګا سیټ اپ دا پروګرام پکې وشي نور د اوسه پوره د دغه دفتر نه هیڅوک نه مستفید دي او نه څه داسې اکټیویټي پکې شته چې څوک دا ته داسې روح وکړو یا څوک ونه واخلي یا څوک څه شی واخلي او بل غټه خبره ده چې دا دوه کوله شي درې چې دلته د جنګلات ونې ډسټریبیوشن وکړه شوی نه دی نه مهم شوی دی دلته چې خالي افسارو درېمي په دغه دفتر کې ونګۍ علاقه کو چې میږ د ونې هغه وکړه دا درې کوله دا اکټیویټي وکړه شوې نه دي خو دا دروغ چالیږي په دا میډیا نو دا خبرې دي دلته حکومت ته په چار دو چې دغه شی غور وکړو یا بکوړ ته راونې دي غرینه خالي شول هر شی تباه کړه د 2003 نه د پښتونخوا په غرونو کې ځای په ځای اور لګي او کټینګ روان دی حکومت ته پکار دی چې نوټس یې واخلي. ظفر وزیر، شال نیوز، سویلي وزیرستان، ونه.